قدرمنو دوستانو تاسو سره یو بل خبر شریکوم چې د یو پښتون په حیثیت زه ډیر زیات په دې خبر باندې خپه شوم چې پاکستان کې غالبا د اسلام آباد په ایرپورټ باندې د تالاشۍ په دوران کې د یو پښتون بیک د تالاشۍ لپاره خلاص کړی شو، خو هغې کې ډیره زیاته وچه میوه وه، یعنې غوزان، بادام وغیره پکې وو. خو کله چې د ایرپورټ مسؤلینو د غوزانو پیکټ خلاص کو، یعنې کولاو یې کو او د هغې نه یې غوزان راویستل او یو یو یې ماتولو، نو ولیدل شو چې په هر غوز کې دننه چرس بند کړی شوي دي. د حیرانونکي حالت ټول خلک ډیر زیات حیران کړل. خو کله چې د پښتون نه دې باره کې پوښتنه وشوه چې ولې داسې کوي او ولې د خلکو ژوند بربادوي، نو هغه د دې خبرې نه انکار وکړو او ویل چې دا کار ما نه دی کړی او دا پکې بل چا ایښي دي، یعنې په ایرپورټ کې ممکن چې دا پکې راته چا ایښي وي. خو بیا چې کله د ایرپورټ مسؤلینو د هغه مکمل ریکارډ وکتلو، نو په سی سی ټي وي کیمره کې هم ولیدل شول چې هغه کله ایرپورټ ته داخليږي نو لیدل کېږي چې بیگ هم د سره دی. د هغې نه وروسته بیا دې هلک منلی دي چې او بالکل دا کار ما کړی. قدرمنو دا څومره د شرم مقام دی چې یو انسان د 100 روپو په خاطر دومره لوی قدم اخلي او خپل قوم بدناموي او خپله زندگی هم خرابوي، ځکه چې دا خو جیل ته لاړو. خو د دې سره سره چې د ده بوډۍ مور او پلار چې په کور کې ناست دي هغه هم ورسره په زړه باندې زخمی شول. زه منم چې په دې کې به یوازې لاس د دې پښتون هم نه وي، دې کې به ورسره ضرور د نورو ژبو والا کسانو یعنې پنجابیانو، سندیانو وغیره لاس هم وي، ځکه چې دا کار د یو ګروپ نه بغیر نه کیږي او دومره ډیر چرس وړل د دې لپاره پورا پلانینګ پکار وي. خو د پښتون په حیث زما زړه ډیر زیات خفه شو. د داسې کارونو مخنیوی به هله وشي چې موږ تاسو هم د داسې خلکو په خلاف قدم اوچت کړو او داسې خلک کم از کم حکومت ته په ګوته کړو، څوک چې داسې کارونه کوي او دومره په بې عزتۍ پیسې ګټي. یوه خبره کول ضروري ګڼم چې کله مور پلار د بچي په تربیت باندې صحیح توجه نه کوي نو همدغسې حالات را پیدا کیږي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو د اهل او اولاد حفاظت وکړي. دا خبر او ویډیو تر همدې ځایه وه. ډیره مننه کوم چې تاسو را سره تر اخره پاتې شوئ. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.